د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي د پاکستاني ریاست او پوځ لخوا د افغانستان جګړې ته د وسلوالو لښکرې روانې دي چې بیرته په تابوتونو کې لیږل کیږي. نوموړی زیاتوي که بیا ځل د افغانستان جګړې ته اور لګول کیږي پایله به یې ډیره بده وي او د ډیورن فرضي کرښې څخه به تیریږي او نور سیمې به هم ځان سره وسوځوي. دا ټول عوام نن خبر ده د سوشل میډیا د غاړې ګوري چې روزانه د پاکستان نه د بارډر هغې غاړې عام سړی نشي تللی. عام سړی خوار شو زار شو نه د افغانستان نه پاکستان ته خو لښکرې روانې دي. د چا روانې دي؟ هر سړی ته خبر ده. د افغانستان د غاړې تابوتونه را روان دي. د چا را روان دي؟ هر سړی ته خبر. پښتون ملتپال سیاستوال ایمل ولی خان د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند د مشر سراج الحق هغو خبرو ته غبرګون وښود چې پاکستان کې جمهوریت او افغانستان کې د امارت ټینګښت باندې ټینګار کړی وو. نوموړي ویلي دوه مخي او منافقت باید ونشي چې پاکستاني ملایان خپلو ټاکنو ته ودرېږي خو افغانانو ته استبدادي طالباني نظام غواړي. زه په پاکستان په پښتونخوا کې جمهوریت غواړم او طاقت د عوامو غواړم. نو بیا په افغانستان باره کې زه څنګه دا خبره به کوم چې عوامو له طاقت مه ورکوئ. عوامي نېشنل پارټي واحد او واحد یو طاقت مني او هغه عوامي طاقت دی. هغه کو په پاکستان کې او کو هغه په افغانستان کې. او د دغې نظریې د لاندې موږ دنیا ته دا اپیل کوو چې د افغانستان منتخبو خلکو سره ودرېږي. موږ هغه جرګې منو کوم چې د افغانانو په مشرۍ کې د افغانانو په موجودګۍ کې او د افغانانو په وطن کې. موږ دا نورې جرګې د افغانو غیر موجودګۍ والا جرګې موږ نه منو. ایمل ولی خان په داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو بریدونو تر بل هر وخت زیات شوي او د افغانانو قتل عام روان دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دا بریدونه وسلوال طالبان نه کوي. د قریشي یادو څرګندونو ته په غبرګون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی محسن داوړ ویلي شاه محمود قریشي له طالبانو داسې ملاتړ کوي لکه د دغه ډلې د بهرنیو چارو وزیر چې وي. نوموړي د پاکستان پارلمان کې د خبرو پر مهال وویل د طالبانو څخه دا ډول ملاتړ شرموونکی دی. परसों हमारे वजीर खारजा साहब का एक इंटरव्यू में देख रहा था, एक मीडिया चैनल के साथ उनका इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में वो तालिबान को ऐसे डिफेंड कर रहे हो कि ऐसे तालिबान को ऐसे डिफेंड कर रहे थे जैसे कि वो पाकिस्तान के वजीर खारजा नहीं तालिबान के वजीर खारजा हो. په ټولنیزو رسنیو د ایمل ولی خان او محسن داوړ څرګندونو ته په لر او بر افغان وطن کې تود هرکلی شوی او ګڼ شمېر کسانو پر فیسبوک لیکلي چې پاکستاني پوځ او ریاست ته باید سپینې وویل شي ترڅو په نړیواله کچه دوی د ترهګرو د ملاتړ هیواد په توګه وپیژندل شي.